بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو یو بل درس ته لیوکیماید ریاکشن باندې خبرې کوو. لیوکیماید ریاکشن څه ته وایي؟ لیوکیماید ریاکشن ډاکټر صاحبانو تاسو کله د لیوکیمیا په نامه باندې اورېدلي یو شی؟ لیوکیمیا ډاکټر صاحب په خپل لیوکیمیا تاسو څنګه اورېدلي؟ سره کوم ناروغي ده؟ څونه زیاتې ده؟ مثلا 25 زره ته ورسېدل نو دا یو سرطان ده. تاسو اورېدلي ډاکټر صاحب د سپینو کرویاتو زیاتېدل څونه زیاتېدل؟ 1 لک نه زیات شي. آفرین، تر 1 لک ډاکټر صاحب اوس خبره چې تر 1 لک زیات وي. تاسو چې سی پورې نارمل ګورئ چې هغه څونه اندازه کېدای شي؟ 4,000 یو نفر به تاسو ته راشي چې ممکن تر 1 لک زیات وي. نو ته د سپي پوهېږې چې ولې د سپینو کرویاتو سرطان یا د وینې د سپینو حجراتو سرطان یا د سپینې وینې سرطان یې صحیح او دا ډېر عام دي. او تاسو پوهېږئ یو ناروغ ته که کله داسې تشخیص ور وکړو هغه تاسو ډېر متاثره کېږي سره له دې چې دا ډېر یو اسانه کار تاسو یو CBC سره دا کار وکړو. باور وکړئ ما داسې مریض لرلو زه د خپلې تجربې ځینې وخت سره شریکوم. صحیح نو مریض دا یوه ډېره عادي خبره وه چې ومې کتل نو سپینو کرویاتو تعداد یوه نانۍ وه، نجلۍ وه تقریبا د 1300 کلو که 1200 کلو د ګرشک راغلې وه. هسې خو ډېر دی خو دا یو یې درته وایم مثلا بیخي ډېر دی چې ما HHC ورته وکړه بیا موږ دغه څو وارې تکراروو دا کار دواړو کې مثلا تر 1.5 لکو زیات وګورئ نو ټول چې HK دغه د وینې سرطان ده او د سپینو کرویاتو سرطان نو څه پې وکړم باره مې ریفر کړو یو بل ملک ته ملا ته ولاړ شه او دغه کار وکړه او فلانکي ځای ته ورسه موږ تداویل ورته وکړو. تر یو ما سټیراید ورته کش کړل. صحیح ما سټیراید افمن ورته کړل ګولۍ مې ورته وویل نو هغه چې هغو ته ورغلي وو دا یو ډېر عادي کار و. سټیراید خو موږ پوهېږو چې سپینو کرویاتو تعداد کموي یا اکثریت وي. نو هغو ته چې ورغلي وو هغه ورته ویلي چې اول خو دې دوا چې هغه نه پوهېږم ډاکټر صاحب څوک چې دا یې تشخیص کړي ده او دویم چې دا سټیراید ورکړي دا یې ډېر ښه کار کړی دی. ډېر تکړه ډاکټر نو یو ورځ تقریبا 2 کاله ووتل دغه سړی ما ته دونه مریضان رسېږي چې بل څوک زه نه منم او څومره یو عادي کار مې کړی نه بیخي عادي کار ده دا دوی دونه متاثره شوی له دې کار څخه چې ما ته فلانکي صفت کړی دی داسې. نو بعضې وخت موږ تاسې یو ډېر کوچنی کار کوو په هغو سره موږ تاسې هغه خپل مارکیټینګ زیاتوو. مارکیټینګ هم نن سبا ضرور ده ګورئ په داسې چیلنجینګ ساحه کې داسې ده که یا نو د دې په خاطر باندې که تاسو غواړئ چې مارکیټینګ مو ښه قوي روان وي نو ټکنالوژي مه هېروئ. صحیح ځینې شیان د تاسو سره په تشخیص کې ډېره مرسته کوي. واقعا اوس زما د ګیسټروانټرالوژي د لیوکیمیایي سره څه نه اما تشخیص مې کړه سړی خوشحاله شو. بس یو بل مریض و سردردي له ډېره وخته درلوده بیخي ډېره وخته خو بیا بالاخره مې راز د هغو څخه واخیسته چې ښځه وه کرونیک ساینوسایټس و د فرار هغه څخه د لیو د فرار د لیو سیج فشار کرونیک ساینوسایټس باید نو تاسو وسړی کې د اعصابو ډاکټرانو ګرځي دونه دوایي درکړي دا کرونیک ساینوسایټس ته وایي دا سره کوم مریض ما دا داسې مریض د هډوکو بالاخره مې یوه د ENT متخصص ته واستولې ډاکټر صاحب اسلام فقیر ماشاءالله پروفیسر دی چې ډېر تکړه دی. یو ته مې واستول ما ته ورسه هغه تداویونه دې ونیسته خپل کورس غواړي یو ته تداویونه دې ونیسه ښځه په تک جوړه شوې نو فاطمه په یوه خبره مبره ورته کړې چې دا یا ښه کار کړی دی څنګه یا ښه تشخیص کړی دا سړی د تر اوسه پورې له فراه څخه هره ورځ بیا موبایل کې درې څلور مریض حتما راځي د خپله ورسره راځي راولي چې راسه ما کراچۍ ته مریض څو وارې ووتو چا تشخیص نه کړو د تشخیص کې خلاص یعنې کرونیک ساینوسایټ او د GIT سره داسې ده که یا مارکیټینګ په دې نه کېږي چې زه ورته وایم چې ډاکټر صاحب نه بیس په هېڅ نه پوهېږي هغه بیا چا ډاکټر کو نو صحیح چې کوم دا اوس دوا دې زده کړي دا یې خرڅ وکړه په دوا باندې دا طبابت پرېږده ګنده نه خرڅوه ما ته راځه زه خو نو دوه تکړه یم فلانکي ځای کې مې فلانکي ډګریانې کړي دي او داسې عمره فارغه شوی یم او داسې خلک له ډېره نازه ما ته نابغم وایي کله کله ما ته راځه په دې ډول سره مریض نه زیاتېږي حتی دا په کې دا څنګه وکړي سړی د ځان صفت کوي نه په دې مارکیټ بعضې خلک دا رقم مارکیټینګ کوي تقریبا 90% زموږ ډاکټران مارکیټینګ دغسې کوي. مارکیټینګ داسې کېږي چې خطرناکه او چیلنجینګ ناروغیانې بعضې وخت ما خو دا ډېر ساده شیان وښول دا تشخیص کوي باور وکړه خلک به دومره درسره امپرس تر قیامته پورې به بیا تا ته راروان تر قیامته به تا ته راروان وي صحیح ځکه چې وایي سر اخلاص چې دا ټول ثبوت شوی چې دغه اولاد تشخیص کولی شي نه کې وخت نه ضایع کوي
خو په دې سره نه زیاتېږي چې مثلا ته د بل غیبت کوې، د بل ښکنځل بیابي او ځان ته صفت کوي. تشخیص وکړئ لنډه دا ولې که هغه ستاسې مسلک نه وي او برای یو خپل نفر ته ریفر کوي. باور وکړئ چې دا به ستاسې طبابت ټول اصول به هم پر ځای کړي وي او په عین وخت کې به منشي کړي وي، مارکیټینګ کړی ځان. صحیح. اوس د عادي خلک هم خو سوي دي، وایي سړی جامع الکمالات نسي راتلی، هر کاره ښکاره. بعضې وخت مریض دی ازموي رښتیا ووایاست، وایي زه رښتیا خبره درته کوم. خصوصا د هلمند خلک ډېر بلاوي دي. وقت ما ته مریض دغه راوستي وو، مریضان راغلي بالاخره دوه درې مریض یې راوستي، دا مې وکتل ټول تداوي مې ورکړه. یو بل کوچنی هم راماته کوی دې سترګې درد کوي، دې ته مې خیر ورکړه. وارې مې ورته ما دا خو وروره زه خو د سترګو ډاکټر نه یم، دا د سترګو متخصص ته بوځم. یا خو ته اوس یو شی ونشته که موږ ناوخته بارا مالیې کوم خلاص چې هغه وایي یو شی مالیه څه کار لرم، وایي ما راته معلوم هم دي په دواخانه کې اوس نه دي خلاص. برای داسې داسې په کتل کتل وایي یاره رښتیا ډاکټر یې ما ازمایلې شو ورته د سترګو دوا ورکوي. سر مو خلاصه بعضې وخت ګورې مریض مو ټینګوي، نو په دې اساس تاسې باید د یوې د مجبوري څخه استفاده ونه کړئ، ځکه یو بل کارډ هم راواخلئ 200 نور یې پرې اضافه که نه. زه دغه ته یو چکاک مکاک وروره یو میتاکلور یو ډیکسامیتاسون او دغه شیان خو تاسې پېژنئ مسله یې دا ورته شته که بالاخره که جوړ شو که نه یې خپله د سترګې ډاکټر ته ځي نه، دا کار مه کوئ. دا هم په مارکیټینګ باندې تاسې ډېر منفي تاثیرات اچوي. لنډه دا ده ځینې کسانو ته باید زه ځینې متخصصان ته د مارکیټینګ دپاره باید زه یو 3 میاشتنی لیکچر ورکړم. مارکیټینګ څنګه کېږي نه؟ بیا هم دا هم نه څه غلطه خبره ده، ځکه چې هغه که ته په دې پوهېدې شبلانکۍ نو تر ماته کړه ده باید یې ورته ور واستوې. صحیح. او که مثلا هغه سپیسیفیک متخصص یې لرو، اوس مثلا دا هم یو بل هم لا آشنا سي مثلا د پښتورګو یو مرضي تشخیص کړه په ښار کې په ټول ښار کې موږ پیژنو نیفرولوژیست نشته، دا یو ورسره مثلا یې چې متخصص دی. صحیح ده. او مثلا ته یو بیا ته ډېر پوهېږې په خپل شي کې چې متخصص یې نه لري، بیا مجبوره ده ته یو شی وکړې. اوس سترګو متخصص لرې، ته متخصص لرې، مثلا د یو یورولوژیست لرې، باید خپل دغه ته ور واستول سي، مسلکي ده، دغسې نه ده. مثلا هارټ مریض یو بل ته ور واستوي که نه، ته موجوده بیا ته خپله ښه کار کولی سي ځینې شیانو کې. صحیح. سینې یې لرئ څوک. ښه په هر صورت راځم لوکیماید ریاکشن ته. ډاکټر صاحبانو لوکیماید ریاکشن دا خبرې په دې خاطر کېږي وکړې دا لوکیماید ریاکشن کې خلک ډېر زیات غلطېږي، ډېر تکړه متخصص په شی په دې کې وښوي. صحیح. یو چا باندې زیری کړی چې د وینې سرطان یا غله سرطان یې نه شي. صحیح. هغه ولاړ سي پاکستان ته هغې خوا راسي سر یې دغسې وپړسولی نه ډېرو خبرو. په افغانستان کې به ډاکټر له کوم مسؤله ولې دی ځکه غلط تشخیص ده تلوار کړي. بعضې خلک نه دی غلط زیري ته دونه وارخطا چې ژر یې وکړي خوله یې حتی بنده کېږي دا خبره ژر تر تا ته ورسېږي. داسې کوشش کوئ چې دا خراب زیري چې چا باندې مه کوئ. صحیح. لوکیماید ریاکشن په دې خاطر درته وایم چې تاسې احتیاط څخه کار واخلئ. داسې نه چې هر څوک ژر هم شاګل ماما نه وي، هر چا چې هم سپین کرویات زیات شول هغه د وینې سرطان نه وي. صحیح. دا ټولې خبرې ما چې وکړې دا په دې خاطر وکړې. نو لوکیماید ریاکشن که مو وپېژندل تاسې به تلوار نه کوئ په تشخیص د لوکیمیاګانو کې. صحیح. لوکیماید ریاکشن ډاکټر صاحبانو په حاد ډول سره د سپینو کرویاتو بې شمېره بې اندازې زیاتوالي ته وایي. څه ته وایي؟ د سپینو کرویاتو بې اندازې زیاتوالی شان تر 1 لکو پورې رسېږي. غیر سرطاني ګورئ د سپینو کرویاتو غیر سرطاني بې اندازې زیاتوالی چې ممکن تعداد یې تر 1 لکو پورې ورسېږي. دې ته څه وایي؟ لوکیماید ریاکشن. دا ډېر وجې لري ډاکټر صاحبان، او دا په هر وخت کې به موږ تاسې دا وګورو چې سپینو کرویاتو تعداد یې په حاد ډول سره یو دم زیات سو او د لوکیمیا اعراض نه پکې لیدل کېږي. د لوکیمیا اعراض هم باید تاته معلوم وي، داسې نه چې تشین کړو یې صرف لوکیماید ریاکشن دې پېژندلی وي او لوکیمیا اعراض ولا یې نه درته معلوم چې د اعراض ولا یې کوم نه لوکیمیا اعراض ولري او نه لوکیمیا ته دا سړی پاتې کېږي. نو ته بیا وایې چې دا ولا لوکیمیا نه ده، دا بلکې څه ده؟ لوکیماید ریاکشن ده. صحیح. مثلا په دې کې سپلینومیګلي نه وي، لیمفاډیناپاټي نه وي، خو لیکن سپین کرویات یې ډېر لوړ تللي وي. اکثره وخت په دې باندې مثلا داسې په حاد ډول سره لوړ تللي وي، ځکه چې نور ناروغۍ هم لري، مثلا ځینې انتانات او غیر انتاني ناروغۍ چې داسې ته وایم یا توکسیکوسیس یو حالتونو کې دا کار کېږي. نو ته باید هغه سړي ته ووایې چې ته ولا لوکیماید ریاکشن یې لوکیمیا نه یا که بل چا ورته ستې لوکیمیا یې تا ته راغی او دغه شیان پیدا کړه ته به ورته وایې چې یا نه ته څه
لیوکیمایډ ریاکشن هغه به ډېر خوشحاله شي، هغه به دستي سبا تا ته یوه دانه غاړه راوړي چې زه دې له غټې مرضۍ خلاص کړم، ځکه چې دی خو چېرته زه سرطان یم او زه سرطان نه یم. صحیح. ښه، په هر صورت موږ تاسې پوهېږو زموږ تاسې په وینه کې عموماً سپینو کرویات چې راځي له دوو لارو څخه لاسته راځي. یو له مایلایډ حجراتو څخه لاسته راځي، بل لیمفایډ. لیوکیمایډ ریاکشن هم په همدې اساس پر دوه ډوله وي. لیمفوسایټونه که پکې زیات شوي وو نو لیمفایډ دغه د لیوکیمایډ ریاکشن ده، او که چېرته داسې وو چې ګرینلوسایډ پکې زیات شوي وو، هر یو یې چې وو ډاکټر صاحبانو. صحیح. هغو ته بیا چې شی وایي موږ تاسې ډاکټر صاحبانو مایلایډ لیوکیمایډ ریاکشن. نس واسبو مایلایډ لیوکیمایډ ریاکشن بخشش دی ډاکټر صاحب. لیوکیمایډ ریاکشن پر څو ډوله ده؟ پر دوه ډوله ده. لمفایډ لیوکیمایډ ریاکشن، مایلایډ هغه چې ګرینلوسایډ پکې زیات شوي وي، او لیمفایډ هغه چې لیمفوسایټونه پکې زیات شوي په وینه کې ان تر 1 لک رسېدلي وي. صحیح ده. په دوه ډوله ده، او دا هم په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو د هغه لیوکیمیاګانې هم په همدغه دوه ډوله دي چې یو مایلایډ لیوکیمیا ده، لیمفایډ لیوکیمیا ده. همدې په دوه ډوله دي. عموما د لیوکیمایډ ریاکشن کرونیک لیوکیمیا ته ډېر ورته والی لري. کرونیک لیمفایډ لیوکیمیا په خاص توګه سره CCL چې وایي که CLL ته ورته والی ډېر لري. ښه، په هر صورت خبره دا ده ډاکټر صاحبانو د مایلایډ لیوکیمایډ ریاکشن باندې به اول خبرې وکړو، وروسته به بیا په لیمفایډ لیوکیمایډ ریاکشن باندې خبرې وکړو. مایلایډ لیوکیمایډ ریاکشن ډېر اسباب لري چې په دغه ټولو کې موږ تاسې پوهېږو ګرینلوسایډ زیاتېږي. ګرینلوسایډ لکه چې بیسوفیل کېدای شي زیات شوي، ایسینوفیل زیات شوي وي، کېدای شي چې نیوټروفیل یا کېدای شي ټوله زیات شوي وي. صحیح. مثلا تر ځینې انساناتو وروسته لکه سټریپټوکوکل نیمونیا، ډیسامینیټډ ټیوبرکلوسیس، میننجایټس، ډیفټیریا، سپسس، انډوکارډایټس، پلګ او یا هم انفیکټي ایبورشن منتن شوي سقطونه. په دغو ټولو کې ډاکټر صاحبانو کېدای شي چې لیوکیمایډ ریاکشن ولري. دا په یاد لرئ. کېدای شي چې ځینې انټوکسیکیشنونه وي لکه اکلمسیا، ما تاسې ته ویلي وو چې یوه ښځه پرېګننټ وي، فشار یې لوړ شي، کنولجنونه ورباندې راشي، پښې وپړسېږي، دې ته څه شی وایي؟ انټوکسیکیشن آف د پرېګننسي یا هم اکلمسیا. بل موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو مرکري پویسنینګ او سیویر برن. مرکري پېژنئ چې ته وایي د سیرماغو پویسنینګ او زیات سون. په دغو وختونو کې هم لیوکیمایډ ریاکشن ورکوي ځینې کسان. او کوم رقم لیوکیمایډ ریاکشن؟ مایلایډ لیوکیمایډ ریاکشن ورکوي. ځینې سرطاني ناروغۍ دي لکه مثلا ملټیپل مایلوما د بنمرو، مایلوفایبروسیس د بنمرو، هچکن ډیزیز او یا هم بون میټاستاسیس له نورو ځایونو څخه راغلي دي. تاسې خوشبختانه په دې کې دا یوه هم نه پېژنئ بېله د میټاستاسیس چې دا به هره یوه درته وایم. صحیح. دا به هره یوه زه تاسې ته وایم چې ملټیپل مایلوما څه معنا، مایلوفایبروسیس معنا او هچکن او نن هچکن څه معنا. خو دا دونه فقط پوه شئ چې د بنمرو کې کینسرونه دي. صحیح. بل سیویر هیموریج. په سیویر هیموریج کې یا سیویر هیمولایسیس کې په دغه وخت کې هم اکثره ډاکټر صاحبانو ځینې کسان لیوکیمایډ ریاکشن ورکوي. کوم لیوکیمایډ ریاکشن؟ مایلایډ لیوکیمایډ ریاکشن. بل لیمفایډ لیوکیمایډ ریاکشن دا بیا په خپل وار سره ډېر اسباب لري چې په دغو وختونو کې لیمفوسایټ ډېر زیات شوي وي. لکه ځینې انسانات دي مثلا انفیکشس مونونیوکلیوسس. انفیکشس مونونیوکلیوسس چې دی سایټومیګلي وایرس په وایي سره رامنځته کېږي. او بس دا اوس مې خبرې ورباندې وکړې، باید په یاد وي نه. سایټومیګلي نه و بلکې کوم وایرس و؟ اپسټن بار وایرس و. ښه. بل موږ تاسې پوهېږو چې سایټومیګلي وایرس انفیکشنز او همدارنګه پرچوسیز یا هم اوپن کف. اوپن کف پېژنئ؟ توره ټوکله خلک چې داسې کېږي نه. چکن پوکس، میسل یا شری، انفیکشس، لیمفوسایټوسیس او یا هم ټوبرکلوسیس. په دغو وختونو کې اکثره وخت خلک لیمفایډ لیوکیمایډ ریاکشن ورکوي. بل موږ پوهېږو ځینې سرطانونه دي ډاکټر صاحبانو چې لکه مثلا په خاص توګه سره ځینې سرطانونه دي چې په کوم وختو کې زه به تاسو ته د خیره ووایم. په کله چې موږ تاسې د WBC مالیګنسیانې وایو، هغو کې به یې ووایو چې ځینې لیوکیمایډ ریاکشن په ډول سره ښکاره کېږي، خو لیکن لیوکیمایډ ریاکشن نه وي بلکې هغه ریل کینسر وي. دا بیا د په خاص توګه سره لیمفایډ لیبارټري پینډینګ ته راځو ډاکټر صاحبانو. نو د لیوکیمایډ ریاکشن او د هغه ترمنځ باید موږ تاسې هر وخت کې فرق وکړو. د لیوکیمیا
داسې نه چې هر چا ته ورته وایي چې ته والا د لوکیمیا یو هغه لیوکیمیا نه یې. موږ تاسې ځینې معاینات کوو او د معایناتو په نتیجه کې موږ تاسې وایو چې ته مایلاید لیوکیمایډ ریاکشن یې او بیا هم لیمفاید لیوکیمایډ ریاکشن وي. په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو دا کسان لیوکوسایټوس لري، سپین کرویات یې ان تر 1000 پورې رسېدلي وي، بخشش کې تر 1 لک پر مایکرو لیټر رسېدلي وي، ډېر لوړ دي نه. په دې کې خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو په مایلاید کې چې موږ تاسې وګورو اکثره وخت ابتید شوي ډاکټر صاحبانو نارمل حجرات کې په ځینې غیر نارمل حجرات هم وي په وینه کې، مثلا په دوراني وینه کې لکه مثلا ډاکټر صاحبانو میټا مایلوسایټ صحیح او مایلوسایټ 15 ته 15% ممکن حامله له وسره وي. بلاست حالت چې وي تقریبا 15% یعنی خام حالت صحیح ده. او په هر صورت دا پکچر اکثر وخت ما درته چې د کرونیک مایلاید لوکیمیا ته ډیر ورته والی لري. کرونیک مایلاید لوکیمیا ته دا پکچر ډیر ورته والی لري. لکه دلته مثلا ما په کوم پکچر کې تاسو شو ولیدل، لکه مثلا په دې پکچر کې بیخي ډېر زیات کې دا لیمفوسایټونه نه سره نږدې شوي دي. یو خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو، دلته ما یو شي ته یادونه کړې ده، اشاره کړې ده، مثلا میټا مایلوسایټ او مایلوسایټ. څوک ویلی شي چې دا چی ته وایي؟ مایلوسایټ او میټا مایلوسایټ څه شی دي؟ بنمرو کې کوم حجرات دي؟ مایلاید حجرات دي. کوم مایلاید حجرات دي؟ آفرین، ګورې هغه دي. ما تاسو ته ویلي وو چې پلوریپورټین سټیم سیل چې مایلاید حجراتو ته اوړي، دا مایلاید به بالاخره که ګرینولوسایټ ته اوښتل نو بیا موږ تاسې پوهېږو چې ګرینولوسایټ مایلاید یا مایلوسایټ څخه لاسته مایلوبلاست وي اول، یاد مې دي ما تاسې ته ویلي وو. او دا مایلوبلاست به بالاخره پر چیش باندې اوړي ډاکټر صاحبانو؟ ما تاسې ته ویلي وو چې میټا مایلوبلاست یا میټا مایلوسایټ او هغه بیا بالاخره چیش ته اوړي مایلوسایټ. او مایلوسایټ چې بیا بالاخره په اخر بیا بالاخره چیش ته اوړي موږ تاسې پوهېږو بیسوفیل، اسیدوفیل او یا هم نیوټروفیل ته اوښتل. نو دلته تاسو ته معلومیږي ګورې ډاکټر صاحبانو میټا مایلوسایټ په اصل کې د بنمرو حجرات دي او مایلوسایټ هم د چیش حجرات دي، د بنمرو دي باید په بنمرو کې وایي، خو دلته چیش ته راغلي پیریفرال بلډ ته راغلي دي او دا موږ تاسو سره په تشخیص کې مرسته کوي. خو دغه موږ اصل کې په شک کې دغه شی اچوي، دا حجرات موږ په چیش کې اچوي په شک کې، ځکه په لوکیمیاګانو کې موږ تاسو پوهېږو چې خام حجرات وینې دوران ته راغلي وي. د بنمرو خام حجرات په لوکیمیاګانو کې څه وي ډاکټر صاحبانو؟ یو خوا په اخر لیمفوسایټونو تر څنګ یعنې په اخر ډبلیوبیسیانو تر څنګ خام حجرات راغلي وي. خو دلته چې وي ډاکټر صاحبانو بلاست حالت یې ډېر کم یا په لوکیمیاګانو کې بیا موږ تاسو وګورو هلته بلاست حجرات یې ډېر زیات وي، صحیح خام حجرات یې ډېر زیات وي. دلته ګورئ کم اندازه دي، یوازې 15 ته 15%، هلته بیا تر دغه فیصدي زیاتېږي. بل شی وي ډاکټر صاحبانو که چېرته مثلا دغه ناروغ په انتاناتو باندې اخته و، تر انتاناتو وروسته په لوکیمیاډ ریاکشن باندې اخته شوی و ډاکټر صاحبانو، نو بیا موږ تاسې ځینې داسې نیوټروپینونه کې وګورو چې په هغو کې به غیر نارمل دانې لیدل کېږي، لکه مثلا ډول باډي ما تاسې ته پرون ویلي وو، نو په یاد مې دي ډول باډي په یاد دي چې غیر نارمل ګرینولونه وو چې ما تاسې ډول په یاد لرئ. په سایتوپلازم کې دغه نیوټروپینونه لیدل کېږي. او نیوټروپیل په صورت عموم کې یو بل شی ډاکټر صاحبانو، په نیوټروپیل کې موږ تاسې ناب او یا هم لاب د نیوټروپیل په سایتوپلازم کې ډېر زیات لیدلی شو. څه معنا؟ یعنی نیوټروپیل یا لیمفوسایټ الکلاین فاسفیټیز لاب ناب دا یو قسم مالیکولي معاینات دي. عموما په دغو انسانانو کې شی زیات وي، ناب او لاب کې زیات وي، په داسې حال کې چې په لوکیمیاګانو کې د یوې اندازه کم وي. سر مو خلاص و. بل څه شی وي ډاکټر صاحبانو؟ سایټوجینیټک سټډي که چېرته موږ تاسې ورته وکړو، نو په عموما په لوکیمیاګانو کې موږ پیلوډلفیا کروموسوم وینو. پیلوډلفیا کروموسوم چې ته وایي د 22 او د 9 کروموسومونو په منځ کې ټرانسلوکیشن کرسوس ما تاسو دا عموما په لوکیمیاګانو کې په داسې حال کې چې په لوکیمیاډ ریاکشن کې هغه نه وي. او د دې تر څنګ ډاکټر صاحبانو، د دې تر څنګ کله چې موږ تاسې دغه وخت کې ناروغانو ته معاینات وکړو، نو دا کسان به ممکن په مختلفو طریقو سره انیمیا ولري او یا هم کیدای شي چې دغه یې نارمل وي، د وینې پکچر یې نارمل وي، خو بدبختانه چې په لوکیمیا کې همدغسې کیسه وي. دغه یو اخري سلاید د ډاکټر صاحبانو چې په دې کې د څه شي ترمنځ د لوکیمیا یا د لوکیمایډ ریاکشن او د کرونیک مایلاید لوکیمیا یا هم CML ترمنځ تفریقي تشخیص شوی شوی ده. ګورئ TLC په لوکیمایډ ریاکشن کې له 25,000 څخه تر 1 لک پورې وي، په هغه کې بیا په کرونیک مایلاید لوکیمیا کې تر 1 لک زیاته وي. یو دوهم DLC چې موږ تاسې ورته وګورو ډامیننټ سیل چې وي پولي مورفونیوټروپیل وي په لوکیمایډ ریاکشن کې، یعنې نیوټروپیلونه پکې زیات وي
په دې کې بیا ټول حجرات وي ډاکټر صاحبانو، ټول حجرات یې پکې زیات شوي یعنې مثلا مایلایډ سلسله لکه نیوټروفیل، بیسوفیل، اسینوفیل ټول زیات شوي. صحیح ده؟ دا نور یې په همدې ترتیب سره وي. بل ناف ډاکټر صاحبانو، ناف ما درته ویلي چې ناف څه شی دي؟ نیوټروفیل الکلاین فاسفیټیز. عموما په لیوکیمیا حالت کې سایتوپلازم دی نیوټروفیل کې زیات شوي وي او په دې کې کم شوي وي. برعکس فیلوډلفیا په دغه کې نه لیدل کېږي، په دې کې لیدل کېږي ABL-BCR فیوزیشن جین. ABL-BCR کله چې ما تاسو ته ویل نه دا په دغه کې نه لیدل کېږي، خو په دې کې بیا لیدل کېږي. ښه په دغه ایتیالوژي اکثره وخت چې وي انتانات وي، انټوکسیکیشن وي، ډیسامینیټډ میلیګننسي وي او یا هم زیات خودریزي وي. دا بیا شي وي RNA وایرس وي، هیمنټي سیل لیمفوما او لیوکیمیا وایرس وي یا انکو وایرس وي، جینیټیک فاکتورونه وي، همدارنګه شواګانې وي، ځینې دواګانې وي او ځینې کیمیاوي مواد وي. صحیح؟ په دې کې هم انیمیا لیدل کېږي، په دې کې هم لیدل کېږي. بل اورګان انفلټریشن دا عموما غړو ته نه ځي، شاوخوا انساجو کې نه ځای پر ځای کېږي حجرات او دغه بیا اکثره وخت ځای پر ځای کېږي چې په انساجو کې ځای پر ځای کېږي بالاخره څه شی رامنځته کوي بیا؟ لیمفوما اکثره وخت رامنځته کوي. او په دغه کې عموما توری نه یې غټ شوی، په دې کې بیا توری غټ شوی. ما تاسو ته ویلي وو چې د لوکیمیا او د لوکیمایډ ریاکشن ترمنځ غټ فرق دا دی چې په دې کې هیپاټوسپلینیمیګلي نه لیدل کېږي په لوکیمایډ ریاکشن کې، په داسې حال کې چې په لوکیمیاګانو کې هیپاټوسپلینیمیګلي حتما ده لیدل کېږي. او بل په دې کې د سپینو کرویات تعداد تر 1 لک زیات یا هم تر 1 لک پورې رسېدلی وي. نو لنډه دا درته کوم چې که چېرته تاسو ناروغ راغی تر 1 لک شاوخوا یې یعنې لږ تر 1 لک کم دی، تر 1 لک میکزیمم د سپینو کرویات درلودل، نو تاسو ورته ووایاست چې ته ممکن لوکیمایډ ریاکشن یا لوکیمیا یې. دستي خطرناک یې راکشوئ چې ته شی لوکیمیا یا د سپینو کرویاتو سرطان یې. کلاس ډسمس.